آسټرالیا 9 سرتیري له افغانستان څخه وباسل. د آسټرالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې 100 کلن جګړیز ماموریت پای ته ورسید. د آسټرالیا دفاع وزیر پرون د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د افغانستان په 100 کلنه جګړه کې پوځي ماموریت پای ته رسیدلی او په دې تیرو څو اونیو کې ټول سرتیري له دې هېواد نه وتلي دي. آسټرالیا د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و چې د امریکا متحده ایالاتو تصمیم مطابق به په افغانستان کې خپل پاتې سرتیري د سپټمبر تر میاشتې پورې وباسي. د آسټرالیا دفاع وزیر پیټر ډوټن د سکای نیوز خبري شبکې ته وویل چې د دې هېواد پاتې 80 تنه دفاعي پرسونل په وروستیو اونیو کې له افغانستان څخه ووتل. آسټرالیا په 100 کلونو کې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د امریکا او ناټو د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته 9 سرتیري استولي وو. دغه ماموریت هېواد ته د میلیارډونو ډالرو په لګښت او 41 سرتیرو په لاس ورکولو تمام شول. په 2009 کال کې آسټرالیا په افغانستان کې 1550 سرتیري درلودل. که څه هم په 2014 کې د خپل محاربوي سرتیرو په ایستلو سره په افغانستان کې پوځي حضور راکم شو، خو جګړې د هېواد ته مالي او ځاني تاوانونه ورسول او په دې هېواد کې دننه سیاسي مخالفتونه رامنځته کړل. څه موده وړاندې د آسټرالیا دفاع وزارت د پراخو پلټنو وروسته اعلان وکړ چې 19 پوځي منصوبین یې په افغانستان کې د 9 بندیانو او ملکي افغانانو د وژنې په وجه محاکمه کیږي. دغه وژنې په 23 ځانګړو پیښو کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ شوي دي. د بشري حقوقو د دفاع ډلو او د آسټرالیا پخواني پوځیانو د ډلو پر حکومت فشار راوړی چې د هغو سرتیرو ترمنځ د ځان وژنې د لوړو پیښو په اړه رسمي پلټنې وکړي چې په افغانستان کې ماموریت کړی. د آسټرالیا پوځ او پولیس په فعاله توګه هغه تورونه پلټي چې د دې هېواد ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي.